ګرانو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ مینوالو زه شاجي ګل سباون د یوټیوب چینل رڼا سباون ټي وي په شیشه تاسو ته مخاطب یم. مینوال دوی د مسافر په باره کې ډېر ښکلي لیکل کړي دي نو ستاسو سره شیر کوو انشاءالله ستاسو به خوښ شي. خاص کر مسافرو ته ډالۍ دا زمونږ د مسافر وروڼو دپاره کم چې د دوی په کور کلي کې پاکستان کې کم د دې پاتې خلک وي هغوی د دې نه څه توقعات لري څه امید لري دا د هغوی دپاره سپیشل مسافرو ته ډالۍ وي. جی ارشاد جی په زړه انبار غمونه ستړی ستومان اوده شو او موږ مسافر د وطن په لوی ارمان اوده شو. په زړه انبار غمونه ستړی ستومان اوده شو موږ مسافر د وطن په لوی ارمان اوده شو. او موسم شو بیا د سپرلی شړشم به ګل وي کنه د ګل په پاڼو بناس هر ځای بلبل وي کنه. موسم شو بیا د سپرلی شړشم به ګل وي کنه د ګل په پاڼو ملاس هر ځای بلبل وي کنه. او دغه سوچونو کې مونږ ډیر پریشان وده شو او مونږ مسافر د وطن په لوی ارمان وده شو. او یو وازه خوله د کپیل بل لقامی سوچونه سوچونه حیران یوزان او پالو که د شورتي غمونه ډیر خدای او څوک مو پر یاد نه اوري سری ګریوان وده شو. مونږ پر یاد نه اوري سری ګریوان وده شو. مونږ مسافر د وطن په لوی ارمان وده شو. د زنکدن سلګو کې خپل وطن غواړم زه او زړه به زما شي خوشحال که ورته لاړم زه. د زنکدن سلګو کې خپل وطن غواړم زه زړه به زما شي خوشحال که ورته لاړم زه. چې خپل وطن وي زما که په زندان وده شو او مونږ مسافر د وطن په لوی ارمان وده شو. په زړه انبار غمونه ستړی ستومان وده شو مونږ مسافر د وطن په لوی ارمان وده شو. خوښ په وطن کې یما خیر دی کني مخورمه لکه چې خورمه نبات که تور سپینه خورمه او که د ازغو په بستر د پاکستان وده شو مونږ مسافر د وطن په لوی ارمان وده شو. خوښ په وطن کې یما خیر دی کني مخورمه او لکه چې خورمه نبات که تور سپینه خورمه که د ازغو په بستر د پاکستان وده شو مونږ مسافر د وطن په لوی ارمان وده شو. د وطن سره مینه د حد دی او دا ناخبره رونه څوک موبایلونه غواړي څوک د کمبل په تمه څوک ریالونه غواړي. دا ناخبره رونه څوک موبایلونه غواړي څوک د کمبل په تمه څوک ریالونه غواړي. او زمونږ خبر نه اخلي چې په کوم شان وده شو او مونږ مسافر د وطن په لوی ارمان وده شو. دا اخیری شعر دی سباون صاحب. رشید الله شعورا عمر د تیر شو تمام د پاکستان خلکو ته په جمع وایه سلام. رشید الله شعورا عمر د تیر شو تمام د پاکستان خلکو ته په جمع وایه سلام. یا د چا نه یادیږو یا شاعران وده شو او مونږ مسافر د وطن په لوی ارمان وده شو. او په زړه انبار غمونه ستړی ستومان وده شو مونږ مسافر د وطن په لوی ارمان وده شو. چې مې ولید د دنیا په ایرپورټ کې لنډه مې شوه سا په ایرپورټ کې او د هر چا سترګو کې اوښ کې ګرځېدلې څوک هم نه په خندا په ایرپورټ کې. او نشانې وي د قیامت نفسي وا مور د زوینه شوه جدا په ایرپورټ کې. او زما خپله حوصله شوله کمزوري چې مې وکتل په شا په ایرپورټ کې. او ډیره ښه په مسافرو باندې لګي د رشید شعور وینا په ایرپورټ کې. ډیره مننه شاجي ګل سباون صاحب. ډیره مننه رشید الله شعور صاحب. مینوالو دا رشید الله شعور صاحب چې موږ ته ډېر ښکلي کلامونه واورېدو خاص کر د مسافرو دپاره. نو مینوالو زموږ د طرف نه دعا سلامونه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. बादशाह बात 200 रुपये दरको जी मुझे सर हेलमेट रा सारा दे हेलमेट खुद सारा है मोटरसाइकिल कम दे